سلامونه قدرمنو لیدونکو، هر چیرته یې خوشحاله او ارامه اوسئ. نن 10 د جولای 2023 کال د ځوانیمرګ نصیر احمد احمدي دویم تلین دی. واقعا سړی خفه کیږي، دردیږي چې د هیواد یو ښه ناول لیکونکی که تر اوسه ژوندی وای څو ناولونه به یې نور لیکلي وو، خو کرونا ناځوانه کرونا هغه علمونه یووړ. له هغه سره ډېرې ښې اړیکې مو درلودلې، لکه د دوه لیکوالانو صرف د ما او دغه رشته دا وه چې هغه هم ناول لیکونکی و او زه هم ناول لیکونکی وم. شپون آباد خدای وبخي، دغه په مرګ هم ډېره متاثره شوم. دغه ټول ناولونه ما لوستي وو. ښه انسان و، واقعا د مرګ ډېره زیاته متاثره کړله ما. زمونږ په ادبیاتو کې یعنې یو ناول، زه پوهېږم چې یو ناول لیکونکی څومره ډېر دردونو نه تېرېږي، څومره ماغزه باندې فشار راځي، یعنې څومره هلته د یو سخت درد نه تېرېږي، خپله یو کرکټر په قالب کې راځي، بیا هغه یو ناول لیکي. واقعا ډېر ښه ناولونه یې لیکلي وو، داسې ناولونه چې یعنې ساری نه لري. او د ځوانیمرګ ارمان دا و چې ناولونه د خلکو خبره وایي چا شل نه کړه زه به یې شل کړم، خو کرونا پرې نه ښوده چې هغه یې شل کړي. زه به یې نورې خبرې هم چې ما سره یې کړې وي هغه به هم تاسو سره اوس همدا نن تاسو سره شریکې کړم چې کومې خاطرې زه د نصیر احمد احمدي نه لرم. په اول ځل چې فیسبوک کې را سره ملګری شوی و، خبرې مو کړلې، له دې نه خوشحاله سو چې زه په پراګ کې یم. نو ما ته یې دا توصیه وکړله چې ته خو د هېواد نه د باندې په ناولونو باندې به غږېدو. ما ته یې ویلې وای تېرې ښې سوژې شته د دې وطن در سره، نو کوشش وکړه چې دا د وطن کې خو زه یم، د وطن کیسې به زه راخلم ناولونو کې. نو ته کوشش وکړه چې په اروپا کې د اروپا خواږه راواخله، د هغه وطن نه کیسې راواخله. دا یوه ډېره ښه مشوره او ما ته یې راکړله. ما ته یې وویلې دلته تګ راتګ لرې؟ ما ویلې هو دلته خلک زه پیژنم، ستاسو خور هم دلته ده. ما ویلې په دې ټولو مېرمنو کې ډېره ښایسته ده. اخر هغه راته وخندل، راته ویلې وایي اخر د چا خور ده که نه د ما خور ده. نو د هغه مشره خور له موږ سره شته ده دلته، لیمه جان لیمه ساروان. او واقعا کله کله چې زه هغه ګورم د ورور ټول خواږې په هغه کې راټول شوي دي، دې ته د خدای عمر ورکړي. دا هم یوه ښه خاطره وه چې ده ماته یو اشاره وکړله په ناولونو کې، په کیسو کې. بیا ما ورته وویلې چې ما سره خو سوژې اوس هم د وطن ډېرې دي، نو زه غواړم په هغو باندې کار وکړم. بیا دې راته ویل چې هغه سوژې دی چې کار وکړل هغه نه وروسته به ته بیا دا خپل سمت به بدلوي. اوس ډېر وخت کېږي چې ما سمت بدل کړی دی، زما ناول دلته څرخېږي، کرکټرونه دلته دي، زه پکې کار کوم او ډېرې کیسې زما اوس دلته دي. زه په پراګ کې چې څه دلته ګورم هغه رااخلم، له هغه نه کیسه جوړوم. نو خدای دې دا یې وبخي، خدای دې جنتونه ورکړي. او مونږ کوشش کوو، نور لیکوالان دې هم کوشش وکړي چې دغه جای خو څوک نشي ډکولی، هر څوک ځان ته یو هغه لري، ښکلا لري. هغه قلم ځان ته ځانګړتیاوې درلودلې، ځان ته ښکلا درلودله، یعنې ډېر ماهره هغه و، ناول لیکونکی و، ډېرې خوږه ژبه یې درلودله، یو خاص انداز یې درلوده په خپل ناول کې. شپون ابا یو بله لاره نیولې وه، دغه بل سبک دی. ما مخکې وویلې چې هر لیکوال ځان ته یو ځانګړتیا لري. خدای بخښلی احمدي هم لکه یو کله چې ما د بغدادي پیر ناول لوسته، نو هغه کیسه له خپله انګلستان نه شروع کړې وه. د خپل کرکټر یې چې هلته انتخاب کړی و چې هغه څنګه له ګراج راوځي، موټر او هغه انځورونه به در حاله کې چې دی په خپله دلته راغلی هم نه و. چې زه کله اروپا ته راغلم ځایونه مې ولیدل، یعنې واقعا داسې حیرانوونکي دي. او دی ډېر یعنې هغه ډېر زیرک نړیوال لیکوالان دغه کار لري په خپل هغه آثارو کې، چې نصیر احمد احمدي هم همداسې یو استعداد و. متاسفانه چې اوس زموږ په منځ کې نشته. زه هیله لرم چې تاسو دغه پاتې کتابونه چې دي
هغه ولولئ تر خلکو ډېر زیات ورسیږي، ځوانان دې ولولي، د هغه روح ته دعا وکئ، خدای دې روح خوشحاله لري په اسمانونو کې.